ته زو دغه سیمه د مراورې ولسوالي ده. یو چا زما د سرمایې پوښتنه وکړه لازم په منډه منډه خپلې مور ته راغلم او دا لکه چې بیا ډېره ځانګړتیا عمراوزي او اتفاق یې الحمدلله ښه برابر دی. ته د سیند پورې زلا اورې ظالمې څه لره مامون د چا کې وایي دا د ماچس تیلی داسې دغه کې ور واچې نو وایي دا ما د کافر پښتون وطن نه کډه یوړله اوس مسلمان شوم زه اوس لاهور ته راغلم د مراورې ولسوالۍ مشرانو د باجوړ مشرانو دا ولسوالۍ ته نور مالونو منډۍ چیرته ده پرونې خورا ډېر سخت کار دی دا ډېرې منډې بار بنه کرم د سیند غاړې ګلونه ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ د جنتي وطن یو بلې سیمې ته ځو دغه سیمه د مراورې ولسوالي ده. د مراورې ولسوالي یوه ډېره ښه او سرسبزه ولسوالي ده. دغه ولسوالي د ځان سره ډېرې ښایسته علاقې لري، ښایسته درې لري چې تاسو به یې مخکې زموږ خپرونې کتلې وي چې د غاښې پاس کنډو هم د مراورې یوه سیمه ده. په دې خپرونه کې موږ غاښې ته نه ځو، موږ ځو او د مراورې په ولسوالۍ کې زموږ یو ډېر دروند ملګری شهاب شاداب چې د پامیر ټي وي مسؤل دی او یو ښه شاعر دی، ځو او هغه به را پیدا کوو او د مراورې ولسوالۍ د ښکلاګانې به هم در سره شریکوو. نو په دې سفر کې به یوازې نه یم او د کونړ ټي وي مسؤل اظهار ارمان هم را سره دی. ځو به مراورې ولسوالۍ ته نورې مالونو منډۍ چیرته ده مړه دا د مالونو د منډۍ ځای دی. درنو لیدونکو نو راورسېدلو د مراورې ولسوالۍ ته چېرته چې شاداب صاحب اوسېږي او دغه مخامخ چې تاسو ته ښکاري دا د مراورې د مارکیټ په نوم یادېږي. دلته شاداب صاحب ته به اوس زنګ وهو چې شاداب صاحب چېرته دی او ورځو به د شاداب صاحب خواله. درنو لیدونکو دا چې موږ راغلو خو شاداب صاحب تر اوسه نه دی خبر. شاداب صاحب ته زنګ وهو او ګورو چې شاداب صاحب چېرته دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ بخیر. شاداب صاحب ښې جوړې بخیر قلارې ده. خیر عثمان بخیر حالات بخیرې بخیر. خیر دی. شاداب صاحب چېرته یې؟ ولا کور کې ما. ها بس شاداب صاحب مونږ خو راغلي یو د ستاسو ولسوالۍ ته او د مارکیټ کې یو نو مال چې ستا سره میلاویږو ته کوم ځای کې؟ تا کوم ځای کې وایي وڅه مونږ بس دې مارکیټ کې تا ته په تمې وو. زه خو کفر کې یم دوه درې دقیقې ودرېږئ زه راغلم. صحیح شو زه په خیر راشم موږ ستا انتظار کوو. درنو لیدونکو نو شاداب صاحب دغه تقریبا په 2-3 دقیقو کې هغه راورسېدو را روان دی. نو شاداب صاحب مو په دې اندې خبر کړی چې زموږ د هغې خواله ورځو. شاداب صاحب ستړی مشي جوړ تازه تکړه څنګه خیر اول خو کیمرا چلاند او لیدونکو سره چې دې ستړی مشي وکړه زنګ را د کیمرې مخامخ نه واله ډیره مننه ودان صاحب لومړی سر کې خو تاسې په خیر راغلی ستاسې ټول ټیم ته ښه راغلاست ویو چې زموږ سیمې ته راغلی په خیر راشئ انشاءالله غورې به کوو. ها بس ځو.
درنو لیدونکو نو د شاداب صاحب سره راغلو د سین غاړې ته او د شاداب صاحب نه شعرونه اورو او یو خبره پکې اوله کې وکړو چې شاداب صاحب ډېره مېلمستیا هم کړې ده یو ښه دغې پکې دا دی چې د مامون قوم مشهور چای دی او د ځان سره مامون قوم یو ښه چای هم راوړی دی د چای په اړه مو سره خبرې کوو چې دا د دې چای ولې دومره ځانګړی دی او دومره مشهور دی خو اول د شاداب صاحب نه یو شعر اورو ډیره مننه ودان صاحب په سر کې خو تاسې ته او کمالجي صاحب ته یونس ورور او همدارنګه اظهار ارمان صاحب کیمرامین ټول ستړي مو شئ په خیر راغلی زموږ خاورې ته ډیره زیاته مننه چې خپل مصروفیتونه هم پرېښود او زموږ خواته راغلی نو دا چې د شعر باره کې دی ویل شعر به درته وویو نو اوس غوښتنه دې کړې ده یو څو بیتونه به وویو چې دومره تنها وم چې بل شوي اور ته راغلمه دومره تنها وم چې بل شوي اور ته راغلمه زه مې د خپلو پرهرونو شور ته راغلمه او ځان مې ټوټه ټوټه کړل ته مې را پخلا نه کړلې ځان مې ټوټه ټوټه کړل ته مې را پخلا نه کړلې زرې زرې درنه جانانه کور ته راغلمه او یو چا زما د سرمایې پوښتنه وکړله یو چا زما د سرمایې پوښتنه وکړله زه مې په منډه منډه خپلې مور ته راغلمه او پښتو مې پرېښودله سترګې مې درواړولې پښتو مې پرېښودله سترګې مې درواړولې غرور مې خاورې کړ او ستا پېغور ته راغلمه او ما د کافر پښتون وطن نه کډه یوړله ما د کافر پښتون وطن نه کډه یوړله اوس مسلمان شوم زه اوس لاهور ته راغلمه او شاداب بیا مې په زخمونو مالګه وپاشله شاداب بیا مې په زخمونو مالګه وپاشله د شهید شوو ارمانونو ګور ته راغلمه ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه شاداب صاحب د شعر نه دې ډېره مننه ډېر ښه شعر دی ویل راته او شاداب صاحب د چای په باره کې کراته وي د مامون قوم چای ډېر مشهور دی ولا دا خبره خدا دا زمونږ ستاسو غوندې کله چې د سین نه پورې ملګري راځي نو بیا دا خبره حتمن کوي چې د مامون د چای به راباندې څکي دا خو له پخوا نه ډېر پخوا نه دا د مامون دا تور چای ډېر مشهور دی دلته به هغه به خپل کار هم کوي زه به خپله خبره هم کوم نو دا داسې و چې دا میلمانه به راغله دلته نو دلته د مامون کوم د پخوا نه تر اوسه پورې هغوی ته به ډېر ښه چای کوو که نه نو هغه ځینې هغه دغه خبرې داسې رښتیا خو نه خو هغه د شعر د چای د ښه والي لپاره کوي هغه ځینې خلکو به ویل وایي چې د مامون د چای کې وایي دا د ماچس تیلی داسې دغه کې ور واچوي نو وایي دا پکې نښلي هغه د ټینګوالي له وجې به ویل دومره خو نه خو دا داسې یو روایتي خبره ده نو له پخوا نه دغه دود دی او چې د میلمه ته مامون یوازې چای نه ډوډۍ داسې هره برخه کې نو میلمه ته ډېر کلک ولاړ دي په همدې خاطر دا چای مشهور دی اوس پکې راغلي اوس یې خلک غواړي چای خو ډېر مشهور دی خو خلک په مطلب هر ټیم کې د مامون قوم ما ډېر خلک داسې ولیدل چې په اوړي کې چې خبره خلک په خپل لباس تنګ هغوی شیدو چای په هغه ټیم کې څکي والا او شیدو چای پکې ته څکي که دا لکه چې بیا ډېره ځانګړتیا وي دا خو دا به نن وڅکې ته که نه بیا ورانه دد کېږي که نه زه بیا هم ډېره مننه شاداب صاحب د ستاسو د کلي د قوم د اتفاق په اړه که راته ووایي چې اتفاق مو په خپل منځ کې څومره دی ولا مامون قوم خو په ټوله کې دلته مروره ولسوالۍ کې دوه قومونه اوسېږي چې ډېره لږه اندازه سلارجي اوسېږي او بیا ماموند اوسېږي ډېر نو اتفاق خپل منځ کې ډېر برابر دی تر اوسه هغه د ولسوالۍ په سطحه باندې هغه پخوا په نورو ځایونو کې به وه ولسي اشرې به وي نو دلته اوس چې داسې کومه د ولسوالۍ په سطحه موضوع نو هغه ټول قوم راوځي او اتفاق یې الحمدلله ښه برابر دی
شاداب صاحب د مامون قوم کې بیا موږ د سره خلکو اوریدلی بعض خلک وایي چې غټ مامون د وړه مامون کنه دا قومونه بیل بیل دي کم دا یو مامون دی به دا دواړه یو مامون دی د یو نیکه اولاد دی یو چې د لوی مامون دی یو وړوکی مامون دی نو دا په دې قبایلو سیمې باندې دواړه میشي دلته بیا په کونړ کې په ډېر خواري دي په بېلابېلو ساحو کې دي خو دا لوی مامون چې دی عموما مراوره ولسوالۍ کې اوسېږي او کوچني مامون یا واړه مامون چې دی دا شولتن ولسوالۍ کې اوسېږي نو دواړه بیخي یو شی دی او د یو نیکه اولاد دی ستاسو خو یو څه اندازه خلک چې دی په کوزه پښتونخوا کې په باجوړ کې موسیقي د هغې خلکو سره ستاسو پخوانیو په شان روابط شته ده که د دې دغه د وجې چې دی هغه روابط ختم شوي دي دا خو اوس دغه بندیزونه او دغه راغله نو یو څه هغه فزیکي روابط خو داسې ډېر نه خو بیا هم اوس د ټکنالوژیکي نړۍ ده نو روابط نه ختمیږي داسې ډېر دلته عموما داسې دی چې دلته یو ورور یې دلته بل ورور یې باجوړ کې نو ورونه خو سره بیلیږي نه هغه کار څومره په کنډکټارو پسې مخاردارو نه بیلیږي نو ټول خپل خپلوان دلته چې دی د مراورې ولسوالۍ د خلکو په باجوړ کې دي ډېر خپل خپلوان هلته دي نو هغه روابط د پخوا په څېر دي که څه هم په فزیکي ډول یو بل سره ډېر ګوري نه خو روابط یې همغسې دي مخکني په څېر د مړو ژوندي م بیا څه حساب دی همداسې خو په ژوند کې خو هر څه کېږي د مړو ژوندي کې بیا هغې ته یا تاسو ته د تګ راتګ اجازه ولا دغه مشکل خو دی ځکه چې که وګورو زموږ د دې ساحې نه باجوړ ته چې برابر لاړ شو نیم ساعت کې رسي نیم ساعت کې رسا باجوړ له غړۍ ته رسي د دې مراورې ولسوالۍ نه خو مګر اوس چې دغه ظالمان دي نو څوک نه پرېږدي چې لاړ شي هغه د مړي ژوندي مسله د پاسپورټ ویزو مسله هم دغه شان ډېره سخته ده څوک تللی نه شي نو بیا اکثره غم خادي چې هغه په قسمت باندې بیا پکې شرکت کېږي دلته چې یا د هغې ځي خلک او یا چلته د دې ځي خلک په قسمت ځي نور داسې ډېر تللی نه شي دا غزې خلکو کوم غږ خپل نه دی اوچت کړی ځکه زموږ د طرفه خو کوم مشکل نشته دی خو مشکل د هغې د طرفه ولا دا داسې مسایل دي دا په قومي لحاظ نه حل کېږي د زموږ د مراورې ولسوالۍ مشرانو د باجوړ مشرانو دا په شریکه سره کېناستلي او ډېره هڅه یې وکړله خو دا ځینې مسلې سیاسي مسلې نو دی کې هغه قومي تړو قومي ملاتړو ته وخت نه ورکول کېږي شاداب صاحب اوس که راشو ستاسو د شعرونو طرف ته څومره شعرونه م لیکلي دي ولا شعرونه خو هم داسې مقدار یې نه دی معلوم راته چې څومره به م لیکلي خو دغه ډېر وخت کېږي چې لګیا یو او لیکي او داسې معلوم مقدار اوس معلومات نشته چې څومره به م لیکلي فکر کوم تا یو کتاب هم لیکلی دی خو تر اوسه موږ ته نه دی را رسېدلی کتاب یې په څه نامه دی دغه خو ستا بېکفایتي ده چې تا تر اوسه نه دی اخیستی نو کتاب خو تقریبا 1498 کې ما چاپ کړی دی او د خیالونو په نوم باندې دی خیالونو په نوم په دغه کتاب کې څومره شعرونه لیکلي دي ولا هغې کتاب کې تقریبا تر 80 پورې غزلې دي او یو 3 نظمونه دي ښه یو ملګرو ستا نه ډېره ګیله کوله او په دې خپرونې په منځ کې زما دغه ګیلې ته فکر شو چې لیدونکو به زموږ خپرونه کتلې وي فرید علمدار ستا نه ډېره درنه ګیله کوله چې ما یو وخت شعر لیکلی و دغه زما شعر ریشخند کو خبره راباندې د کمرې مخکې سپینې نه خدای دې نه کړي داسې هغه خپرونه کې ما هغه خبره واورېدله خدای دې نه کړي چې داسې مونږ د شعر نه د چا زړه تور کړو خو اصلا که یو څوک مونږ ته شعر مخې تږدي که ملګری حتی که هر څوک نو په مونږ دا لازمه ده چې مونږ ورته هغه څه ووایو چې دا شعر داسې دی دا داسې که دا ښه دی دا ښه نه دی اوس زه داسې نشم کولی چې دې ته ووایم چې هغې مطلب یو څه لیکلي او زه ورته ووایم چې ښه دی دوام ورکړه هغه په همغه قدم روان شي او همغه شی لیکي شاداب صاحب ستانه ډیره مننه چې موږ سره د مراوري او بیا د مامون قوم معلومات شریک کړل نو دا چې شاداب صاحب سره موږ ناڅاپي و شاداب صاحب سره له پوره آمدنه نو دا به یو ورځ په سټوډیو کې میلمه کوو د دې نه به ښکلي شعرونه ملته ورونو اوس به د ارمان صاحب نه لږ څه واورو چې دا راته څه وي ارمان صاحب څه غواړي ارمان صاحب ستړی مه شي او مراوري ولسوالۍ ته سفر څنګه و څومره خوند یې ترې واخیستو ودان صاحب ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ او بیا د ودان ټي وي ټولو لیدونکو ته چې اوس مهال موږ ګوري هغوی ته هم سلامونه وړاندې کوم یقینا موږ خو مراورې ته همیشه راځو په مراوره کې بیا د شاداب غونته نو داسې نور ډېر یاران دي زمونږ چې کله هم دلته راشو چې ټیم ته ګورو د ماښام کلی یا هم
د ماښام مونځ په قضا کېدو یو ناڅاپي جګ شو مونځ وکړو دې ځای حرکت وکړو هغه په ده خاطر چې مروره دومره یو خوږه سیمه ده د دې ځای دومره خواږه خلک دی چې موږ کله هم راشو نو دوی سره به داسې ګپ مصروفه کېږو چې موږ هغه خپل ټیم راڅخه هېر وي چې څه وخت بیرته باید لاړ شو نو په هر حال مرور یې واقعیت چې خواږه خلک دی دلته داسې پښتانه خلک اوسېږي چې زه همیشه راغلی یم نو ما د دې ځای نه ډېرې خوږې خاطرې له ځان سره وړي دي او هیله لرم چې ته نن اول ځل فکر کوم راغلی نو ډېرې خاطرې به له ځان سره ویسي د مرورې نه د کومه ښه خاطرې یا یوه جالبه خاطرې هغه را سره شریکه که ته ډېر ځای راځې دلته دې خبرې ته خو زه همیشه راغلی یم او ټولې جالبې خاطرې دي خو یوه جالبه خاطره ده چې خپرونې لپاره تلو غاښي کنډو ته بیا هغه استاد داسې کوم ډریور چې را سره و هغه لږ داسې زړه نه لرو زړه نه لږ کمزوری و نو غاښي کې یو ځای کې یکدم په نالت شوی چې زه خو نور باره نه ځم موټر مې نه ځي بیا وګرځېدو هلته هغه نور ډریوران و یو چا یو بل ډریور را پیدا کړو هغه وویل چې زه خو والا ډېر سخت مریض یم ورور او موټر خو خیجي دا بل استاد ته به زه ډاډ ورکړم او موټر خیجي خو زه یې نشم خیجولی ځکه مریض یم او هلته خو بیا دره د نورې موټرې په اسانۍ سره نه پیدا کېږي استاد ته یې ډېر ډاډ ورکړو خو استاد ویل چې د چا پلار به مې ونه خیچی بالاخره بس غاښي کنډو ته پیدا وختو تقریبا د شپې 10 بجې وي چې بیا د غاښي کنډو نه بیرته پلي مزل مونږ وکړو راښکته شو نو مروره ولسوالۍ کې دا چې مونږ د شپې 10 بجې په دغه لاره راښکته کېږو نو په دې پوه شه چې پوره امنیت هم شته ارمان صاحب په دې د یوټیوب په برخه کې زمونږ نه یو څو کاله مخکې مزل دی کلی دی ډېره ماشاءالله ښه روانې ښې خپرونې دې م کړي دي د یوټیوب په دې لړو کې چې دی تر ټولو جالبه خاطره دې کومه ده چې کوم ځایونو ته دې سفر کړی دی یا د څه چا خپرونه نه ده کړې یا د سره کیمره کې چارج نشته دی داسې یو جالب دغه چې تا ته اوس هم در یادېږي او ته خاندې ولا ودان صاحب زه به یو خبره لیدونکو ته داسې واضح کړم چې دا د یوټیوب چینل برخه چې ده دا خپرونې کول او د یو ځای ښکلا راټولول او بیا لیدونکو ته ښودل نو دا خورا ډېر سخت کار دی دلته که یو څوک په سکرین باندې ګوري نو هغې ته خو ډېر اسانه معلومیږي شین چای یا شربت او یو شی ورته پروت دی او ډېر په خوند سره دغه خپرونه ګوري خو واقعیت چې دا ډېر زیات سخت کار دی لکه تاسې چې دغه سختې ګالئ شاداب صاحب دغه سختې ګالي بیا شاداب صاحب زمونږ دواړو کې بختور دی چې ډېر کم وخت کې د پامیر ټي وي ساز کو پامیر ټي وي په ډېر کم وخت کې ډېر پرمختګ وکړو هغه پرمختګ یې په دې خاطر چې د خپل استعداد درلود او بله دا خبره چې دوی هغه ځایونو او هغه سوژې راوس کړلې دا پوهېدو چې هیوادوال او هغه ورونه چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي مسافر دی هغه څو ډول خپرونې خوښوي نو هغه خپرونې دې راونیولې نو هماغه وه چې په 15-16 میاشتو کې یا 4 میاشتو کې د دې چینل مونیټایز شو د دغې تر څنګ دا د ویاړ ځای دی چې په کونړ کې موږ داسې یوټیوبران لرو چې هغوی اوس برحاله یوټیوب چینل چې دی مونیټایز شوي دی او هم ځان ته د یو کاروبار زمینه برابره کړې او تر څنګ یو 2-3 نور همکارانو ته کاروبار زمینه برابره کړې مثلا ما سره اوس په دفتر کې 3 همکاران کار کوي همداسې شاداب سره 2 کسه نور مصروفه دي تاسې سره هغه یو ورور در سره مصروفه دی ته خپل هم مصروفه نو دا د ویاړ ځای دی تا وویل چې جالبه خاطره نو جالبې خاطرې خو ډېرې دي خو زه یو ورځ لاړم کابل ته چې هلته د دې کابل ښار ښکلا راټوله کړم تقریبا کابل ښار خو ډېر لوی دی زه سحر ووتم 8 بجې وې غالبا تر ماښامه پورې په کابل ټول ښار کې راوګرځېدو مختلفو ځایونو ته لاړو کله چې بیرته کور ته راغلم او کېناستم میمري کارډ ګورم نو ما د میمري کارډ کې فکر کړی یو قسم وایرس راځي ما هغه ډیلیټ کول دی کې ټول میمري کارډ ډیلیټ شو نو بیا 3 شپې ما خوب نه وکړلی ځکه ما ډېر زیات زحمت ایستلی خو هغه شیان بیا لاړ نو دې کې کله کله داسې وختونه هم راځي چې ریکارډ منع شوی یا داسې وختونه راځي چې میمري کارډ به دې خالي نور داسې ډېرو جالبو خاطرو سره مخامخ شوي ستاسې لیدونکو نه یو غوښتنه لرم چې ودان صاحب تشویق کړئ ځکه دا ستاسې لپاره داسې ځایونو ته ځي داسې سختې تېرئ تر څو تاسې خوشحاله کړي او زه مطمئن یم د یوټیوب چینل ټول مینوال به په خارج کې وي ځکه یو خو په افغانستان کې د ظالمانو انټرنیټ هم داسې حد ته خېجولی دی چې فکر نه کوم د چا وس هم پرې نه راځي او که د چا وس پرې راځي نو هغه بیا دغه خپل انټرنیټ په دې نه مصرفوي ځکه چې ډېر په سختۍ دغه انټرنیټ فعاله کړی نو په خارج کې لیدونکي ډېر دی او دغه لیدونکو لپاره چې دا خپرونې کوي د دې یوازینی هدف دا دی چې ځان ته یو روزګار پیدا کړي او د دې تر څنګ هغه لیدونکي چې خپل کلی وطن یادېږي اوس د مرورې ډېر بیخي ډېر خلک په امریکا کې دي لندن کې دي فرانسه کې دي نو هغوی به د مرورې خپرونې نه څومره خوند اخلي
نو هیله ده چې خبرې مې ډېرې اوږدې شوي نه وي او د یوټیوب چینل تاسې دغه وغوښته او دې کې خو خورا ډېرې نورې قیسې دي. ارمان صاحب ډیره زیاته مننه بالکل چې دغه د یوټیوب چینل والا چې کوم دی ټول جون خاطره د ډیر ستا په دغه باندې ډیر خپه شوم. زه چې کلم کوم ځای ته لاړ شم او کوم ځای کې یا غږ نه ثبت شوی یا دغه خراب نو زه ډیر زیات دې باندې خپه کېږم. نو ما د کیمرامین وایي چې دغه مه کوه بیا به وکړو. زه ته دا دومره سخته شوله چې دغه به بیا وکړو دویم ځل چېرته بیا غشانه کېږي. نو ستا نه ډېره مننه د شاداب صاحب نه هم ډېره مننه او بل ملګری را سره امان الله کمالزی ناست دی. د کمالزی صاحب نه به یو ښکلی ترنم اورو او په دغه ترنم سره به زموږ خپرونه پای ته رسېږي. نو تر بلې خپرونه چې بیا ستاسو چوپړ ته راځو تر هغې د خدای په امان او د کمالزی صاحب یو ښکلی ترنم. ډیره زیاته مننه. که زما په دعاګانو باندې کېږي پښتانه دي لکه ستوري د اسمان شي. یو څو کرښې به در سره شریکې کړم او دغه په اروپا کې چې کوم میشت افغانان دي مسافرو ټولو ته ډالۍ. ما ته پته ده چې خضر ته یادېږم ته دروغ وایې چې نه درته یادېږم راشه مخ قبلې ته واړوه جانانه بیا قسم وکړه چې نه درته یادېږم دواړه سترګې دې بیا ډنډې اوښکې مور وهلی که زه درته یادېږم دوبار بنا کرم د سیل غاړې ګلونه دوبار بنا کرم د سیل غاړې ګلونه چې باغ مې وشیراله یوسي سیلابونه چې باغ مې وشیراله یوسي سیلابونه ته د سیل پورې زلاورې ظالم څه راته ګورې ته د سیند پورې زلاورې ظالم څه راته ګورې وربل جالکه دواړه زلفې تنابونه وربل جالکه دواړه زلفې تنابونه دوبار بنه کرم د سیند غاړې ګلونه. له توجه مو نړۍ مننه.